افغانانو نه څه غواړې ته؟ سم نه غواړم چې خدای مې پلار راته دغه 40,000 افغانۍ ستا د علاج، ستا د ماشومانو او ستا د دې بچیانو چې بوټان کالي هر څه به ورته اخلي. صحیح ضرور مې هدیره کې په دې خاطر ناز زه به څه وخم برما صف تلوار وندې دا صف تلوار تیر شو صف تلوار وندې دا صف تلوار تیر شو نځوان ژوند رانه دستر کلاری دا څنګه خاورو کې د مستی کړي کنان چې خپل خړ پړي ته څنګه بچا خې صاد ضرور اخی ان شاء الله صحت دی خده دغه ته بزم در سره کینم یاره دا ځب خې کنه خل مرته خو ناس کمې شي یو بل مسلمانو هغه راکړي او 200 روپۍ پکې کمې وي ها دا شټور ول نه راکوله دوايي دا دوايي د زیړی ول دوايي ده ها زیړی میم ده او دا نور د ګردو دوايي ده ها ګردې مې دوړ ناسې دي او واشکو مې منځمه وضعیت دی اوس وضعیت هغه شاید مخ په هغه من ژوندۍ اس ماشين باندې ژوندۍ ورځيږي چې چیرې تقریبا 15 قدمه نه ستلل ها ورځي دي کنه ورځي سره نسته ګردې دوړ نسته وځ مې دا زړم داسې درد وند کوي ورسره وزړتلار وکړه پغم او درد وزروا نو تا په موږ تاسو باندې حق لري دا ورور او د تیر ویډیو ما تاسو سره شریک کړی و چې دا د خپل ژوند نه تنگ راغلی وای چې کله به راځم دی قبر ته دغسې مایوسه او ناامیده کورنۍ او خلک ډېر شتون لري فتلوار وندې دا فتلوار تیر شو راځي د داسې افغانانو د داسې مخونو باندې مسکا راولو او دوی ته دا امید ورکو چې موږ ستاسو ترڅنګ ولاړ یو نو الله رب العزت دې ټولو مسلمانانو ته خیر او برکت ورکړي چې دغسې ورونو سره د دغسې مسلمانانو یتیمانو بېوزلو سره مرسته او کومک کوي او د دوی هغه غمجن زړونه خوشحاله کوي نو دا اوس دا واړه ماشومانو ته تاسو وګورئ د بزړه کې ډېر غټ ارمان ورته دوی باندې هغه مکتب وایم خو بس ونه رسېدله مکتب پی وای کنه خدای مکتب واس د نشه په دوه باندې مکتب وای یعنی دینه معلومی د دوه اندم به خراب شو لو چې تو وینای تاس کلرانا زما د پلان ګردو باندې د پلان غواړم پلان روخ پلار د روغ شي څه غواړي ته سم نه غواړم چې خدای مې پلار راته کوي هیڅ هم نه غواړي صرف پلار د خدای خکې خپل فکر وکړي یعنی واقعیت دی او دردونکې کلمه هیڅ هم نه غواړو خو صرف چې پلار مې ښه شي پلار ته دې خفه کېږي چې په ځای باندې پروت وي ښه درس وایې ته ولې پلار مې مریض د غریبۍ ده او زړه دې کېږي چې چېرته مکتب وایې درس وایې ولې نه وایې نو غریبي ده او که چېرته یو مسلمان پیدا شي تاسو مکتب کې واچئ درس کې واچئ بیا وایې تاسې ان شاء الله چې حتما به څوک پیدا کیږي ترڅو تاسو درس وایي دغه ورور ته مو غوښتل یو دکان برابر کړو ترڅو هغه هلته مصروفه هم وي او دغه خپلو ماشومانو ته یو څه وګټي خو ولې دا ورور دغه دی راغلو کور ته په ځای باندې پروت وای دغه ځای کې زه همیشه پروت یم نو کار نشم کولی سودا به څوک راته راوړي او بل نو دغه ورور ته امانت سپارو او ترڅو د خپل علاج هم پې وکړی شي او د خپلو ماشومانو ته به د ژمي لباس واخلي صحیح ده ورور مې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 10 11 12 13 14 15 دغه 40,000 افغانۍ ستا د علاج ستا د ماشومانو او ستا د دې بچیانو چې بوټان کالي هر څه به ورته اخلي صحیح ضرور مې نو ټولو افغانانو ته دعاوې کوه ټولو مسلمانانو ته دعاوې کوه الله دې تاسو ته شفای کامله عاجل در نصیب کړي ترڅو د خپلو ماشومانو ته جوړ شي نو موږ همیشه د دغسې مسکینانو فقیرانو همدارنګه د هغو بېکسو افغانانو ملاتړ کوو همکاري او لاسنیوی کوو
چې هغه نا امید دي مات زړونه یي نو دغسې کورنۍ پر ټولو مسلمانانو باندې حق لري نو راځئ د دې خپلو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړو تر څو هغه ناامیده زړونه د دوی خوشحاله شي دغه ورور دغه داستان یې ډېر غمګین و چې تاسو سره مې په تېره ویډیو کې شریک کړی و چې دا په هدیره کې به ناست و د خپل مرګ لپاره به یې ورځې شمارلې نو نن الحمدلله هغه د ورور مې خوشحاله شو څنګه ورور خوشحاله شو انشاءالله صحیح دی نو افغانانو ته یو ښه ښکلې خندا وکړه چې څه دې خفه کړې وه خدای په امان بچ السلام علیکم بس الله دې راکړه که نه ما ته غېږه راکړې ما ورته انډیوالي شوه که نه ما ورته انډیوالي شوه که نه ته یې ما انډیوال یې صحیح دی لکه ما غوندې غمجان ښکارې ته هم لکه ما غوندې غمجان ښکارې ته هم لکه ما غوندې غمجان ښکارې ته هم